أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پرونی آیت کې الله رب العالمین د سود متعلق بنیادی احکامات دغه تذکره شوی و. هغه کې یو څو احکامات داسې دي چې عام طور باندې معاشره د هغې سره مخامخ وي، نو دغه احکامات په ذهن کې ساتل او د دې نه آګاهي حاصلول دا په حیثیت مسلمان دا د هر یو مسلمان دا ذمہ داری ده. اسلام د تیارخورۍ د دې حوصله شکني کوي، یعنی هر هغه تیارخوري چې په معاشره کې داسې خلک را پیدا کیږي چې هغوی محنت کولو ته نه تیاریږي او نور خلکو نه مال هغه خوري په مختلف طریقو باندې، هغه که په هر نوم باندې وي، په هر یو ټایټل او په هر یو سټیټس باندې وي، خو اسلام د دې نه منع کړ دی. اسلام د محنت ترغیب ورکوي. نبی علیه الصلاة والسلام به خلکو ته مستقل د محنت لارې کولا وهلي او کم خلکو به چې محنت نشو کولی د هغوی دپاره به متبادل انتظام کوو، ځکه نبی علیه الصلاة والسلام صرف روحاني طور باندې یو پیغمبر نه و، بلکې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به د انسان د جسمانی ضروریات به هم پوره کول، د هغې دپاره به مختلف طریقې اختیارولې. انسان صرف په دې باندې سوچ وکړي چې نبی علیه الصلاة والسلام مدینې منورې ته هجرت وکړو. مدینه منوره په هغه ټایم کې وړوکی غونته کې ښار و او په یو لوی تعداد کې یو وړوکی ښار ته مهاجرین راشي، نو دا مهاجرین به ته څنګه سنبالې؟ نو فی زمانه چې د نبی علیه الصلاة والسلام په دغه پالیسۍ باندې چې رشته د اخوت نبی علیه الصلاة والسلام قایم کړه، د انصار او د مهاجرینو په منځ کې د ورورولۍ رشته قایم کړه او مهاجرین دغه شان په معاشره کې ضم کړو. دغه پالیسۍ ته نن سبا ماهرین د قانون چې دی نو هغه حیران دي. دا د نبی علیه الصلاة والسلام هغه دوررس نگاه چې قبل از وقت به نبی علیه الصلاة والسلام یو بهترینه فیصله وکړه. مخکې یو واقع تېره شوه چې یو سوالګر راغی، نبی علیه الصلاة والسلام ورته ووایي چې کور کې څه شته؟ نو هغه چې څه موجود و هغه یې راوړو. نبی علیه الصلاة والسلام هغه د بولۍ په انداز کې خرڅ کړه، د هغه دپاره آلات د کروندې یا آلات د حرفت او د صنعت یا آلات د کمایي چې ورته انسان ویلی کېږي هغې ورله واغسته چې په دغه باندې ته خپل کاروبار جاري ساته. تبر یې ورله واغسته یا په هغه ټایم کې د لرګو کټ کولو دپاره چې کم څیز کیدی شو او مستقل یې په خپلو خپو باندې ودرو چې په معاشره کې داسې څه خلک پیدا نشي چې هغه د معاشرې دپاره یو بوج وي. نو سود دا واحد داسې څیز دی چې انسان په دې کې رسک نه اخلي، بلکې الله رب العالمین یو طرف ته په انسان باندې احسان او فضل کړی وي، ځکه سود په هغه د سره د ضرورت نه زائد مال موجود وي چې ضرورت مطابق مال موجود وي، خو دغه ټایم کې د سود کولو ته نه وزګارېږي، خو چې د ضرورت نه زائد مال ول الله رب العالمین ورکړي نو دا پې د الله رب العالمین فضل دی. د دې فضل تقاضا دا دی چې د باندې الله رب العالمین احسان کړ دی نو د بندګانو سره احسان وکړي. د الټه د هغه فضل نه غلطه پیدا اوچتې په بندګانو باندې ژوند هغه تنګ کړي نو الله رب العالمین په دې خفه کېږي. دویمه خبره دا ده چې هر هغه کاروبار چې د هغې په نفع او په نقصان کې انسان شریک نه وي نو دغه کاروبار باندې اسلام د تحفظاتو اظهار کړ دی، دغه کاروبار ته اسلام جایز نه دی ویلي. دغه شان هر هغه کاروبار چې په هغې کې متعینه ګټه ته د ځان دپاره مقرر کړي نو هغه هم ناروا ده. مثال په طور باندې ستا د شریک کاروبار دی، شرکت دی یا مزاربت دی، هر یو کاروبار چې دی
خو په هغې کې ته ووایې چې پر منت په ماله 5000 یا 5 लाख روپۍ راکړې نو دا ناجایز ده. ځکه په دې کې مختلف احتمالات دي. امکان پکې دا موجود دی چې 10,000 کمایي وکړه نو د 5000 به ته واخلي 5000 به هغه واخلي په خوشحالۍ باندې. خو په هغې کې به هغه هم خفه وي ځکه چې هغه محنت هم ډېر زیات کړی دی. خو که مثال په طور باندې د 5000 نه کمه کمایي وکړه نو بیا به ته 5000 پوره غواړي، هغه سره به 5000 پوره کېږي نه. نو اسلام د مضاربت چې کوم صورت ذکر کړی دی چې زما مال دی زه یې تاله درکړم چې په مارکیټ کې په کاروبار کوم، هغې کې دا ضروري ده چې کاروبار به ما ته معلوم وي چې ته زما په پیسو باندې حلال کاروبار کې که نه حرام کاروبار کې. په معاملاتو کې به نفس اعتماد باندې انسان نه ځي چې یاره دا پلانکی ډېر نیک سړی دی نو دی به کیدای شي زما په پیسو باندې حرام کاروبار نه کوي. په معاشره کې به ډېر نیکان خلک تاسو ووینئ چې هغه په حرامو کې مبتلا وي، هغوی ته حرام کاروبار حرام ښکاري نه. نو د دې وجه نه چې مضاربت صورت وي ته چاله پیسې ورکړې نو پکار دی چې ستا په معاهده کې دا خبره طی وي چې زما پیسو باندې به ته کم کاروبار کې په کم ښار کې به کې او په کمو حدودو کې به کې او په کمو کې به نه کې. دویم دا ده چې د نفع هغه فیصدي به متعین کېږي د فیصد په لحاظ سره. ګټه راځي نو که 5000 راځي که 10,000 راځي خو 50% به ماله راکړې 50% به تا اخلي، 25% به ماله راکړې 75% به تا اخلي. په دې تعین سره به کاروبار کېږي. دا د کاروبار جایز صورتحال دی. او که کاروبار کې تاوان وشو نو لهذا اصل رأس المال چې دی نو هغه به باقي ساتو، د هغې دپاره به کوشش کوو چې دا باقي وي. او تاوان راغی نو تاوان کې به تم شریک یې زه هم شریک یم. خو دا به نه چې تاوان به ټول ستا په غاړه باندې وي او ګټه به ما ته میلاویږي. او دغه شان مالک ته هم نقصان نه ورکولی کېږي. زما مال دی 5 लाख روپۍ دي تا نه مې درکړي چې ته پې کاروبار کوم، اتفاق داسې وشو چې تا نقصان وکړو هغه 5 लाख روپو کې د 1,00,000 روپۍ وبېللې نو زه به هم صبر کوم ته به هم صبر کې. په دویم چې تجارتي قافله تا بوتله دویم تجارتي سفر تا وکړو په هغه کې تا 2 लाख روپۍ وګټلې نو اسلام وایي چې دا 1 लाख روپۍ به تا د هغه اصل رأس المال سره کېږي چې هغه 5 लाख روپۍ دي هغه به پوره کړي او دا 1 लाख روپۍ چې دی نو دا به په خپل منځ کې چې کوم معاهده شوې ده د هغه معاهدې مطابق به دا وویشي. دغه شان د زراعت متعلق یو مسله ده، پرون هم په هغې باندې لږ ډسکشن وشو. زراعت تا خپل پټی دی په کرونده باندې دی ورکړ دی، په هغې کې ښه صورت دا دی چې په زراعت کې څه نه څه انوال ته یې لګه ستا پکې آلات د کشۍ کودال وغیره پکې استعمالیږي یا پکې جسمانی مزدوري که ته نشي کولی د خپل په ځای باندې یو مزدور پکې ولګې یا تخم کې ته شرکت وکړې یا دا چې د هغې چې څومره لوازمات دي څه نه څه حیثیت باندې پکې ته انوال پاتې شي. او دویمه خبره دا ده چې په هغې کې به د ځان دپاره متعین دغه نه متعین کې فصل لکه مثال په طور باندې ته ووایې چې یاره دا د غنمو موسم دی غنم به ته وکرې نو پر د څومره چې غنم راغلو هغې کې 1 من به ماله راکړې 1 من به نه متعین کې ته به ووایې چې دا غنم چې څومره راغله نو په دې کې نیم ماله راکړه نیم ته واخله یا 3 حصې ته واخله 1 حصه ماله راکړه ځکه که ته 1 من یا 10 من ځان دپاره متعین کې نو په هغې کې بیا هغه امکانات موجود دي چې کیدای شي ټول پیداوار هغه 1 من وي نو هغه 1 من به ته واخلې هغه بل به بیا دغه شان وي کیدای شي ټول پیداوار 1 نیم من راشي نو 1 من به ته واخلې نیم من به هغه واخلي هغه بیا نقصان کوي نو فیصدي به متعین کېږي دې ته حصص ویلی کېږي چې 4مه حصه 3مه حصه یا نیمه حصه. بیا په زراعت کې دام یو قانون دی چې د ځان دپاره به په پټي کې خاص حصه نه متعین کړي چې د دې حصې پیداوار به زما وي او د دې نور حصې پیداوار به ستا وي ځکه کیدای شي دغه حصه پیداوار وکړي هغه بله حصه پیداوار ونه کړي نو دا مختلف هغه مسلې چې عام طور باندې موږ عوام په دې باندې ځان پوهه کوو نو هر هغه عقد چې د هغې نتیجه اختلاف رای وي د هغې نتیجه د یو بل سره نفرت او حسد وي د هغې نتیجه جنگ جګړه وي نو دغه عقد به په اسلام په نظر کې ناروا وي یا به عین حرام وي یا به حرامو ته نږدې وي یا به فاسد وي ځکه په معاملاتو کې دا یو قانون دی. پاتې شو سود نو عام طور باندې خو د سود متعلق انسان سوچ کوي چې یاره دا زما د لاس کمایي ده ما په لاسو باندې محنت وکړو یو کال 5-6 लाख روپۍ مې وګټلې اوس به زه په آرام کښېنم زما دا کمایي چې ده نو ماله به کمایي راوړي د دې نه اسلام منع کړ د هغې یو څو وجوهات دي. په هر لحاظ سره چې انسان د سود تجزیه او تحلیل کوي نو هر پهلو د دې بده راښکاره کېږي او حرامه راښکاره کېږي.
لکه اخلاقی طور باندې که مونږ وګورو نو سود په معاشره کې په انسان کې حرص پیدا کوي، لالچ پیدا کوي، تمه پیدا کوي، حرص د مال پیدا کوي او د یو انسان لګي د بل انسان د نقصان دغه نه ضرورت نه غلطه پیدا اوچته. اسلام د دې نه منع کړ دی چې د چا د ضرورت نه غلطه پیدا نه اوچته. او دغه شان که معاشي طور باندې دې ته مونږ وګورو نو معاشي طور باندې په دې کې لکه بربادي راځي. پاکستان معاشیات چې دی نو هغه برباد دي، هغه په دغه وجه باندې برباد دي چې زموږ د بجټ ډېره حصه چې ده نو هغه په سود کې زموږ نه ځي. سودي معاهدات هغه موجود دي نو ملک په خپلو خپو باندې نه ودرېږي. عام طور باندې که موږ سوچ وکړو نو په دې ملک کې هر څه چې دی نو هغه موجود دي، خو یو معیشت نظام چې دی نو هغه زموږ درست نه دی. نه په هغې کې عدل شته، نه په هغې کې د اسلام چې کوم اصول معیشت دي د هغې پاسداري پکې شته، نه د زکات او د عشر یو کلک نظام شته. نو د دې وجه نه د غربت هغه ریشو ورځ په ورځ باندې زیاتیږي او په انسانانو کې د محبت او د ایثار هغه قرباني هغه مکمل طور باندې ختمیږي. نو که معاشي طور باندې مونږ وګورو نو سود یو خو دا چې دولت د یو خاص لاسونو ته هغه محدود شي. دویم دا چې د معاشرې د افرادو نه د محنت ماده وځي. لکه مثال په طور باندې ما ستانه په سود باندې قرضه اخیستې ده، زه مزدوري کوم، پیسه ګټم، په هغې کې ډېرې پیسې چې دی نو هغه زه تاله درکوم. نو یو کال به زه دا وکړم، په دویم کال به کیدای شي زما عقل سر له راشي، زه به سوچ وکړم چې یاره دا ګټه وټه خو ټوله چې دی نو دا پلانکې زما خوري، نو زه به بیا ګټې وټې ته او زه به محنت کولو ته نه تیارېږم. نو په سود سره د معاشرې نه هغه محنت هم ختمیږي. دغه شان نورې پکې هم ډېرې برایانې دي چې هغه په دې سود کې موجودې دي. اسلام د دې نه منع کړ دی چې انسان به سودي کاروبار هم نه کوي، په سودي کاروبار کې به د شرکت هم نه کوي، په دې کې به معاونت هم نه کوي، په دې کې به مرسته هم نه کوي. پی زمانه چې بعضې صورتونه داسې دي چې هغې ته علماو د جواز بعضې فتوې په هغې باندې موجود دي، نو هغه په خپل ځګي باندې د هغه ځان نه حل طلب دي چې په هغې باندې انسان سوچ وکړي. خو چې کم اښکاره سود دی چې بینک هم تا ته وایي چې دا سود دی، عام معاشره هم تا ته وایي چې دا سود دی، ستا خپل ضمیر هم په دې خبره باندې مطمئن دی چې دا سود دی، نو د هغې نه ځان ساتل پکار دي. او سود که هغه په هر صورت کې وي، هغه د مال په صورت کې دی، د کاروبار په صورت کې دی، که دغه شان د تجارت په صورت کې دی، دا ټول سودونه چې دی نو الله رب العالمین حرام ګرځولي دي. صدقات الله رب العالمین فرمایي چې سود چې دی الله رب العالمین مټاوي، په سود کې برکت نه وي. او د صدقو په ذریعه باندې په مال کې برکت راځي. څنګه برکت راځي؟ یو خو دا چې د صدقې په بنیاد باندې انساني همدردي حاصلېږي. دویم دا چې ستا خیرخواهان به ډېر پیدا شي. او دریم دا چې ته به لږ کاروبار کې خو ستا به دومره خیرخواهانې چې هغه به درته مسلسل دعاګانې کوي. د هغه دعاګانو په بنیاد باندې به الله رب العالمین ته د ازمایښونه ساتي. موږ خو عام طور باندې برکت دی ته وایي چې یاره موږ سره 1,00,000 روپۍ دي، نو که دا 1,10,000 شي نو موږ وایي دا مال سیوا شو، او که دا 90,000 ته راکوز شي نو موږ وایي چې دا مال کم شو. د اسلام دا تصور نه دی. اسلام دا تصور دی چې ستا سره 10,000 روپۍ دي، خو الله رب العالمین چې پکې برکت واچوي نو هغه به تاله د 1,00,000 روپو کار کوي. او که ستا سره 1,00,000 روپۍ خو چې الله رب العالمین پکې برکت نه اچوي نو هغه به د 10,000 روپو کار کوي. برکت اصل تصور دا دی. کله ناکله د انسانانو سره ډېر زیات مال وي، خو اچانک داسې حوادثات پرې راشي چې په خپل لاس باندې په رڼا ورځ باندې هغه مال راوالي، بل چاته یې وسپاري. بیماری پې داسې راشي ډاکټر ته یې وسپاري، بل څه حادثه پې راشي، دشمني پې راشي، مختلف څیزونه پې راشي، د هغې سره دی د مال نه مکمل طور باندې چې دی نو هغه خالي شي. نو الله رب العالمین فرمایي چې سود زه ختموم، د دې برکت نشته. ځکه دا د معاشرې یو څو کسان داسې وي چې هغه د معاشرې د لکونو او د زرګاو خلکو هغه وینه او خوله چې دی نو هغه څکي. او صدقاتو کې الله رب العالمین اضافه کوي. او بیا الله رب العالمین ډېر عجیبه جمله راوړده چې زه محبت نه کوم د هر هغه انسان سره چې هغه ناشکره انسان وي. دلته کفار لفظ الله رب العالمین هم په دغه وجه راوړ دی چې تا نه مال الله رب العالمین درکړی دی، نو د هغې شکر ادا کړه، د هغې حق ادا کړه، بندګانو باندې تقسیم کړه، د الله رب العالمین په لاره کې ورکړه. د بندګانو دپاره خپل مال هغه عذاب مه ګرځوه، په داسې طریقه باندې خپل مال مه استعمالوه چې ستا د وجې نه معاشرې ته تکلیف وي. په داسې طریقه باندې مال هغه مه هضم کوه چې ته د بل چا حق چې دی نو هغه په هغې کې نشي ادا کولی. عام طور باندې معاشره کې موږ او تاسو ګورو چې لږ غونده
کې یو انسان په دې اطرافو کې خصوصا چې څوک مالدار شي نو بیا هغه په معاشره کې په محله کې څوک وخت نشي تیرولی. نو الله رب العالمین فرمایي چې دا د مال ناشکره دی. نن ورسره دا مال موجود دی، سبا به په دغه مال پسې دی ړندېږي. او دویم دا چې اثیم دی، ګناهګار دی، نو د دغه ګناهګار سره الله رب العالمین محبت نه کوي. بیا الله رب العالمین فرمایي چې ته به په دې دوو کارونو باندې یعنی د سود نه به ته ځان بچ کې، د ګناه نه به بچ کېږي. صدقاتو طرف ته به ته ځې نو الله رب العالمین به ستا درجات او مراتب اوچتوي. نو هغې کې به دوه کارونه کوي. یو به ته مز وکړې، شعوري طور باندې به د الله رب العالمین بندګي کې، ځکه مز دا واحد داسې یو عبادت دی چې په دې سره انسان د الله رب العالمین د انسان هر قسم مسله هغه حل کوي. دویم دا زکات به ورکړې نو الله رب العالمین به تعالی اجرونه درکړي. بیا الله رب العالمین خطاب کړ دی چې مؤمنانو د الله رب العالمین نه ویریږئ او کم سودي کاروبار چې دی نو هغه پرېږدئ که چېرې تاسو په حقیقت کې مؤمنان یې. او که چېرې دا کار تاسو ونه کړو نو تاسو یاد تیار شي او د الله رب العالمین د طرف نه تاسو ته اعلان جنگ دی، د الله رب العالمین د طرف نه هم او د پیغمبر د طرف نه هم. نو عام طور باندې مونږ او تاسو په خپل ګریوان کې سوچ وکړو چې کومه معاشره اجتماعي طور باندې د الله رب العالمین سره د الله رب العالمین د پیغمبر سره هغه په جنگ باندې وي، نو په هغه معاشره باندې به الله رب العالمین څرنګه رحم وکړي، هغه معاشرې ته به الله رب العالمین وسایل څنګه ورکړي. که چېرې تاسو توبه وویسته نو ستاسو اصل رأس مال چې دی نو هغه به الله رب العالمین هغه به تاسو ته واپس کولی کېږي. تا په سود باندې چاله قرض ورکړی دی، تا ته د سود مسلې پته نه وه یا تا په هغې کې غفلت کوو، توبه دې وویسته نو هغه اصل مال چې د کم ورکړ دی هغه را واپس کړه او په هغې باندې سودي قرضه چې دی نو هغه مه اخله. تاسو ظلم مه کوئ نو په تاسو به هم ظلم نه کېږي. که چېرې تاسو یو کس له قرضه ورکړي وي او هغه تنګ دست وي نو هغه له مهلت ورکړي چې کله هغه سره مال راشي هغه به درله مال درکړي. او چې قرض ورکړي نو په قرض کې به د یو انسان نه اسلام په دې باندې پابندي لګوله. مثال په طور باندې یو مزدور دی، کارګر دی، هغه له تا قرض ورکړه، د هغه سره قرض نشته، اوس چې تا له پیسې واپس راکړي نو د هغه نه نور مالونه چې دی نو هغه د قاضي په ترو باندې تا اخیستی شي. خو هر هغه مال ته نشي اخیستی چې په هغه باندې د هغه د زندګۍ او د کاروبار دارومدار دی. لکه د هغه بیلچه شوه، د هغه کشۍ شوه یا درزي دی، په هغه باندې ستا قرضه راغله نو د هغه نه د سلایي مشین ته نشي راغستی په قرضه کې. یا یو کس دی هغه گاډی چلی راچلی نو د هغه نه گاډی ته په قرضه کې نشي نیولی، ځکه په دغه گاډي باندې د هغه د ژوند او د هغې اخراجات چې دی نو هغه روان دي. که چېرې تاسو صدقه وکئ نو دا ستاسو دپاره غوره ده. که چېرې تاسو پوهیږئ او ویریږئ د هغه ورځې نه چې واپس کېږئ به الله رب العالمین ته، الله رب العالمین به هر یو انسان ته پوره بدله ورکوي، کمی به نه کېږي. یمحق الله الربا، الله رب العالمین میټاوهي سود لره، ويربي الصدقات او زیاتې صدقو لره، په صدقاتو سره برکات راځي، په سود سره بې برکتي راځي. والله لا يحب، الله رب العالمین نه خوښوي کل کفار، هر هغه انسان چې هغه ناشکره وي، اثیم او ګناهګار وي. ان الذين آمنوا، هغه خلکو چې تاسو ایمان راوړ دی، وعملوا الصالحات، یقینا هغه خلک چې ایمان راوړ دی، وعملوا الصالحات او نیک اعمال کړي دي، واقاموا الصلاة منځ قائم کړ دی، وآتوا الزکاة زکات ورکوي، لهم اجرهم عند ربهم، د دیو دپاره اجر دی په نزد د رب د دیو، ولا خوف علیهم، نه به وي خوف په دیو باندې، ولا هم یحزنون، او نه به غمجن کېږي. یا ایها الذین آمنوا، هغه خلکو چې ایمان هم راوړ دی، اتقوا الله، د الله رب العالمین نه ویریږي، وذروا او پرېږدئ ما هغه څه بقیه من الربا چې کوم باقي پاتې شوی دی د سود نه، نو هغه بس هغه پرېږدئ، هغه سود مزید جاري مه ساتئ. ان کنتم مؤمنین، که چېرې تاسو مؤمنان یې. فإن لم تفعلوا، که چېرې دا کار تاسو ونه کو، سودي معاملاتو نه ملاس ونه انځو، نو فأذنوا بحرب من الله، نو بیا تیار شئ او هغه اعلان جنگ ته چې کوم د الله رب العالمین د طرف نه دی، ورسوله، او د الله رب العالمین د پیغمبر د طرف نه دی. وإن تبتم، که چېرې تاسو توبه وویستم، فلکم رؤوس اموالکم، نو ستاسو دپاره هغه اصل رأس المال چې دی، اصل مال چې کوم تا په قرضه کې ورکړ دی هغه به واپس کې او اضافه به په هغې باندې نه اخلي. لا تظلمون، تاسو ظلم مه کوئ، ولا تظلمون، نو په تاسو به ظلم نه کېږي. وإن کان ذو عسرة، که چېرې تا چاله قرضه ورکړې وي او هغه تنګ دس وي، فنظرة الی میسره، نو هغه له مهلت ورکه
د خوشحالۍ پورې او د مالدارۍ پورې. وان تصدقوا دا چې ته صدقه وکړې قرضدار ته څه قرض معاف کړې نو خیر لکم دا غوره دي ستاسو دپاره ان کنتم تعلمون که چېرې تاسو پوهیږئ. واتقوا یوما او ویرېږئ د هغه ورځې نه ترجعون فیه الی الله چې تاسو به واپس کېږئ الله رب العالمین ته. ثم توفی کل نفس بیا به پوره ورکولی کېږي هر یو نفس ته ما هغه څه کسبت چې د کړي دي وهم لا یظلمون په دې به ظلم نه کېږي. یمحق الله الربا ختمی الله رب العالمین بے برکته کوي میټاوهي الله رب العالمین سود لرام ويربي الصدقات او زیاتی صدقو لرام. والله لا يحب الله رب العالمین محبت نه کوي کل کفار اسیم د هر هغه انسان سره چې هغه ناشکر وي او ګناهګار وي. ان الذين یقینا هغه خلق آمنو چې ایمان راوړ دي وعملوا الصالحات او نیک اعمال کړي دي واقاموا الصلاة منځ قائم کړ دي واتوا الزکات او زکات ورکړ دي لهم اجرهم عند ربهم د دې لپاره اجر دی پنځ د رب د دیو ولا خوف علیهم نبوي خوف په دیو باندې ولا هم يحزنون او نه به غمجن کېږي دیو. یا ایها الذین آمنوا ای هغه خلکو چې ایمان هم راوړ دی اتقوا الله د الله رب العالمین نه ویریږي وذروا او پرېږدئ ما بقیه من الربا چې کم باقي پاتې شوی دی د سود نه ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو مؤمنان یې. فإن لم تفعلوا که چېرې تاسو دا کار ونه کو یعنې د سود نه ملاس ونه انځل فأذنوا بحرب من الله ورسوله نو بیا تیار شئ او اعلان جنگ دی د الله رب العالمین د طرف نه او د الله رب العالمین د پیغمبر د طرف نه. وإن تبتم که چېرې تاسو توبه وویسته فلکم رؤوس اموالکم نو تاسو ته به هغه اصل مال واپس کولی کېږي او په هغې باندې ستاسو حق موجود دی چې هغه تاسو واپس واخلئ. لا تظلمون ولا تظلمون تاسو ظلم مه کوئ نو په تاسو به هم ظلم نه کېږي. وإن کان ذو عسرتن که چېرې ستا مقروض هغه تنګدس وي چاله د قرض ورکړ دی هغه تنګدس دی فنظرة الی میسره نو مهلت ورته ورکړه د مالدارۍ پورې. وان تصدقوا دا چې تاسو صدقه وکړئ قرضه معاف کړئ څه نه څه معاف کړئ یا مهلت ورله ډېر ورکړئ خیر لکم نو دا غوره دي ستاسو دپاره ان کنتم تعلمون که چېرې تاسو پوهیږئ. واتقوا یوما ویرېږئ د هغه ورځې نه ترجعون فیه الی الله چې تاسو به واپس کېږئ په هغې کې الله رب العالمین ته. ثم توفی کل نفس بیا به پوره درکولی کېږي هر یو نفس ته ما کسبت هغه څه چې ده کړي دي وهم لا یظلمون په ده به ظلم نه کېږي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.